السلام علیکم ورحمت الله. دا مراوله فیسبوک ملګرو دوستانو څنګه یاست؟ خیریت دی؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ مرشي شکر دی، جوړ روغ ستاسو جوړتیا غواړو. خدای مو سلامت کړه، خدای مو غم راکړو. دوستانو ما پرون د ثور د اومې په مناسبت هغه خپل د سترګو لیدلی یا ډېر نږدې خلکو څخه اورېدلي هغه تاسو ته واضح کړل، ومې ویل تاسو واورېدل چې نن د ثور اتمه ده. په دغه ورځ بیا د مجاهدینو د بریا ورځ ده، یعنې کله چې د نجیب حکومت د منځه ولاړی نو بیا په نتیجه کې واک د مجاهدینو لاس ته ورسېدی. نو غواړم نن دغه د خلکیانو پر کړنو باندې یو لږ څه دغه ولرمه چې هغه څنګه رامنځته شوله، څنګه یې قدرت لاسته واخیستی، داود خان یې شهید کړي، بیا دوی په د خپل قدرت کې څنګه وکړل، او څنګه د افغانستان جهاد یا مجاهدین رامنځته شوله، دوی څنګه وتوانېدله چې په دغه وخت کې د روسانو په مقابل کې په تش لاس یا په کمو وسلو سره د هغو مقاومت وکړي. دوستانو کله چې داود خان په شهادت ورسېدی، واک خلکیانو ته لاسته ورغلی. د خلکیانو دلته دوې ډلې وې چې هغه یو د بل ډېرې متضادې ډلې وې. دوی هېڅکله پر خپل مابینځ کې جوړ نه وه، خو د کجبي په مرسته یا د کمونیستي وعدو په مرسته دوی د تقریبا د داود خان د شهادت یا د ثور د کودتا 3 میاشتې په شاوخوا کې دوی سره یو سل متحد شوله. بیا نو اختلاف وکړي چې هغه 2 جنیاوې وې چې دواړې د خلق او د پرچم جناوې وې. اول به دوی تشریک وکړو چې خلکیان څوک او پرچمیان څوک. دوستانو په صورت عموم خلکیان د کلو خلک و، د بانډو خلک و، سارا خلک و، او اکثره د خلکیانو ډېر نفوس چې و هغه په ساراو کې و، په کلو کې و، یعنې په ښارو کې دومره ډېر خلکیان نه وه. که هم هغه هم د سارا څخه راغلي خلک و، دلته بیا مکتبونه ویل، بیا نفسه اوسېدل په دې ځای کې. د دوی کړه وړه او د دوی په اصطلاح هغه موډ پیشنو د بروتو اندازه چې دوی ټولو د نور محمد ترکي په شان بریتونه پرېښوله، چې بریتونه به په خوله کې پراته ول، وړه شونډه به پټه وه، یعنې ټول خپل د رهبر پیروي کوله په موډ پیشن کې. خو دوی تقریبا د تمدن څخه څه لرې خلک وه، دوی تمدن ډېر نه و لیدلی، او په هغه عیش و عشرت او دغه هم نه وه مخته. کله چې قدرت لاسته ونیوی نو بیا دوی د عیش و عشرت شرابخوري و، د زنکه بازۍ و، ټوله زمینه ورته برابره شوله. نو بیا دوی څخه ډېر ځانونه په ډېر لنډ وخت کې ورک شوله، چې دوی سارایي خلک وه، د کلو خلک وه، د دغه خلک وه. د سارایان ښه خلک، زه په سارایانو نه لګېږم، ما صرف په دا خبره په دا یوې ډلې باندې ده. د افغانستان ټول جهاد سارایانو وکړي، په سارا کې اوس. دویمه ډله چې وه د دوی هغه پرچمیان وه، چې هغه د ببرک تر رهبرۍ لاندې وه. دا په صورت عموم په ښار کې د ښاري خلک وه، او په اصطلاح نظر وغوته یو څه مترقي خلک وه چې یو څه یې لیدلي وه، یو څه یې خپله اغوستي وه. کله چې موږ پېژندله اکثریت د پرچمیانو د ښار خلک وه، او هغو هغه رقم بریتونه و موډ هم نه پرېښوي لکه د خلکیانو په شم یا د نور محمد ترکي په دغه. د قدرت نیولو وروسته دوی په خپل مابینځ کې د افغانستان واک واخیستي، او تقریبا هغه قدرتونه و، چوکۍ و، سفارتونه و، وزارتونه و، ټول یې سره وویشلې په خپل مابینځ کې. خو ډېر وخت نه و تېر شوی، یعنې تقریبا په اولو 3 میاشتو کې دوی خپل په مابینځ سره بې انتفاقه شوله. ځینې د سفارت په نامه چکسلواکیا ته ولېږل شوله، ځینې ایران ته ولېږل شوله، خو اکثر هغه مهم غړي چې د پرچمیانو وه هغه یې د صحنې څخه وایستله، هغه یې واستول سفارتو باندې، او دا نور چې هلته پاته وه اکثره بیا د خلکیانو په توسط د منځه هم ولاړه، چې ډېره یا بندیان وه یا مړه شوله، د منځه ولاړله، چې هغه دوی نقي سردار ځینې جوړوي. دا خو د پرچمیانو د دې هغه لنډه دغه
گزارش شو د دوی د سفر وروسته. اوس به راسه دې ته چې خلکیانو قدرت لاسته ونیوی یا راله پر قدرت سوله دوی څه شي وکړل، ولې د افغان ولس دغه ته مجبور سو، ولې دا جهاد رامنځته سو، یا ولې د مجاهدینو جهاد وکړي، په څه کوم ضرورت یې احساس کېدی. دوی چې د قدرت لاسته ونیوی دوی په خپلو اولو درو میاشتو کې اول به ترک او امین تشریح کړم. دوستانو امین چې و د ټوله دغه په دغه کې امین و. ترک که درتون چې یو براینام یو څوک و، یعنې براینام یو څوک و، حتی د خپل ځان اختیار هم د امین څخه نه درلودی. ټول د امین در دغه لاندې و، څه چې امین کول یا امینیانو کول هغه دلته کېدله، عملي کېدل. ترک یې و په نامه ولسمشر و، د انقلابي شورا یا د عمومي منشي و یا د خلق دیموکراتیک ګوند عمومي منشي په توګه و، خو قدرت و صلاحیت یې تر دغه ډېر کم و. تر شفاق صاحب بیا چې ویډیو د سره وګورئ، نن دغه د ثور د اتمې په باره کې ده چې ثور اتمه کې څنګه مجاهدینو جهاد وکړي، ولې جهاد وکړي، څنګه جهاد ته مجبوره سول. په دغه مورد کې زه به دغه وکړم چې دا موضوع بیا څخه ګډه وډه نه شي. دوی په خپلو اولو درو میاشتو کې د افغانستان هغه مخور خلک چې هغه د نامه خلک و، هغه د خلکو متنفذین په ټولنه کې و، دا ټول دی د ملا سید خان په نوم جمع کړه، یې وړل. او خلکو چې شار د کور کالي ډوډۍ ورکولو و چې موږ به دغه فیوډالانو د خلک د منځه وړو، اشراف د منځه وړو، او خلکو ته به د کور کالي ډوډۍ زمینه برابرو. د دوی دوه شعار و، هغه هم وکړل. په هغه کې تقریبا په د دوی په اولو درو میاشتو کې یا څلورو میاشتو کې چې په دغه وخت کې پرچمیان هم ورسره ګډ وه، دوی د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو څخه نیولې، د پوهنتونونو د محصلینو څخه نیولې، چې ما په تېر دغه کې د تشریح کړل چې د پوهنتون محصلین اکثره د اشرافو زامن یا د فیوډالانو خانانو زامن وه. دا د په شهادت ورسول یا ورک کړه، تر نن ورځې ورک چې چاته معلوم نه دي چې د هغو مړي ژوندي چیرې دي. د اټکل د مخې 80,000 انسانان په دغه اولو شپږو میاشتو کې د دوی د منځه ولاړل او ورک سوله. دوی په دغه خپلو اولو شپږو اوو میاشتو کې دوی 8 فرمانونه لاسلیک کړله، چې هغه فرمانونه ټول هغه د ټولو خطرناکه بد فرمان یې دغه و چې د خلکو جایدادونه یې د خلکو څخه واخیستل، نورو خلکو ته یې ورکول. په کلو بانډو کې هغه بزګران، بې سواده بې تعلیمه خلک د رئیسانو په نامه، د سربازانو په نامه ټول مسلح کړل. هغو چې سلاح یې ورکړلې، او هغو چې دغونې اختیارات هم ورکړل چې هر څونه دوی کولی شي په کلو کې هغه خلک چې پخوا د کلو مشران و، خانان و، پر نفسه خلک و، هغه ذلیله کړي یا د هغو سره ظلمونه وکړي، هېچا یې مخه نه سوی نیولی. یعنې دونې قدرت واکې د هر بزګر او هر یوه ته ورکړي. ځینې د سربازانو په نامه کړله چې بیا د سربازانو دغه کې رئیسانو، ځینې د فرمایانو رئیسانو، په ډېر نومه تقریبا په کلو بانډو کې دغه غریبه طبقه چې هغه بېچارهګان په ځان نه پوهېدل، ټول وسلوال کړله، ټول یې بیا د دغه خپلو خلکو پر ضد باندې استعمال کړل، چې هر چا به څوک به په کلو کې د هغو مخالف و یا به د هغو په نظر د دې حکومت خلاف ورتلی، هغه د ضد انقلاب په نامه چې دوی اختصاصي محکمه درلودله چې هغه ضد انقلاب دغه چې پر ولګېده دغه بس اعدام و، دغه څه نور هېڅ تحقیق هم نه کېدی، بس د ضد انقلاب په نوم چې به څوک متهم سو. او د دې اتهام اکثره د کلو د سرمعلمانو د خوا څخه او د کلو د دغه بېسواده بزګرو یا د دغه کلي بېسواده بزګرانو د خوا څخه چې هلته حاکمان وه، د هغو د خوا څخه معرفي کېدل. د سرمعلمانو او معلمانو چې دونې واک ورکوي چې د کلي هر سرمعلم، یعنې که درتون چې په د 100 نفرو قاتل هر سرمعلم و، یعنې هغه هر څه کولی سوی. زه فکر نه کوم چې په اوسني در دوی راوروسته چې بیا موږ په تېرو حکومتو کې یا در هغه راوروسته په نورو حکومتو کې دغه یو سرمعلم واک چې بیا د یو ولایت والیم درلودلی. نو دوی په دغه خاطر هغه طبقه چې د ښوونې او روزنې وه یا معلمان و، ټول په دغه بدنام کړه، خلکو چې ډېر وښول. د خلکو جایدادونه په ډېر لنډ وخت کې پر خلکو باندې تقسیم کړل، حتی د خپل مالک ته 10 جریبه مځکه ورپرېښول، نور یې تقسیمول. که یو سړی 100 جریبه مځکه درلودلی، مثلا د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې یو چا 100 جریبه مځکه درلودله،
د دې سړي به خپل 8-10 زامن وه، 15-10 به ورېرونه وه، 3-4 به ورونه وه. نو دوی به ورته ویل چې د مځکه ورکوې 5 جریبه موږ چې راکاندې، او 100 جریبه د ده کورنۍ ته 5 جریبه نه درکېدله، خو هغه ته به یې 10 جریبه ور پرېښول. په کور کې به 15 ځوانان درلودله، 15 به یې ورېرونه وه. نو هغه ته به 3 جریبه نه رسېدل، خو د ده مځکه بیا نورو ته، هغه د کلي بزګرو ته چې ما د تشریح کړه وختي، چې د سربازو فرمایي و رئیس د چش په نامه به هغو ته ور تقسیم کړله. نو په دغه یو دغه کې د تقریبا د په کلو کې ډېر شر و شرارت د خلکو په مابینځ کې راوستی جوړ کړي. خلک د خپل په مابینځ کې په کلو کې یو د بل دښمنۍ ډېرې سولې، نو څوک چې د چا پر جایداد قبضه کوي یا بل، او د سود و سلم په نامه یو بل فرمان جاري کوي چې موږ سود و سلم معاف دی، یعنې په دې کې څوک نشي کولی هغه ګروي چې خلکو درلودله یا چا سره د سلم دوستانو سوی خو سود دی، خو آرام دی، ډېر آرام دی. په دا کلو کې د سلم و د ګروي ډېره عامه وه، یا به یو پاچ موږ تاسې ورته وایي. دا چې به کله چا مځکه ګرو کړه تر هغه به استفاده ځینې کول چې بېرته بیا د پیسې ورکولې، یا چې به کله خلک مفلسه ونه بیا وختي د یو چا څخه پیسې قرض کړلې چې د تا ته دغونې منه کشمش یا دغونې منه غنم یا دغونې منه پلانکی شی درکوم، چې هغه وخت به من په 500 افغانۍ ده به په 10 افغانۍ ورکړي، په دې خاطر چې هغه به مجبور و چې خپل ضرورت پوره پکړي، دې چې سلام ویل. نو دا شان یې ټوله د خلکو فرمان صادره کړي. هغه خلک هم چې نه پوهېدله هغه هم دغه فرمان څخه په استفادې هغه د خلکو حقوق وخوړل. دا یو قسم دښمنۍ ده د خلکو په مابینځ کې راغلې په دغه توسط یا په دغه اساس باندې. دا عام خلک چې و د کلو بانډو کې یا په ښارو کې، دې خلکو په دې خاطر چې خلکیان هم افغانان و، پرچمیان هم افغانان وه، نو د دوی پر مقابل کې هېڅ نه وه داسې بغاوت ونه کړي چې هغه د وسلوال بغاوت یې د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد. ولې دا بله چې یو انقلاب دی رالی یا بدلون رالی یا حکومت واوښتی، نو د دې په خاطر باید موږ څه ونه وایو. دا افغاني دغه دی. کله چې د پس له 14 یا 18 میاشتې وروسته د امین په توسط نور محمد ترکی په مرموز ډول مړ شو، چې خلک ډېر وایي چې پر خوله یې بالښت ور کښېښوی مړی یې کوي، او تر ننه یې قبر ورک دی، چا نه دی لیدلی. نو دلته بیا خلکو ته ښه جرأت پیدا شو، د دوی خپل منځي بې اتفاقي چې په پرچمیان ځینې جلا شول. بیا نور محمد ترکی چې په هغه وخت کې تقریبا دغه د کلو بانډو خلکو ته چې ما درته تشریح کړه، دا ټول ته نور محمد ترکی ډېر دغه و، یعنې د هغو ډېر خوښ و، یعنې ډېره خوا په بجېدل، یعنې په اصطلاح خپل رهبر یې بلئ. کله چې هغه هم د منځه ولاړی، بیا نو قدرت یوازې امین ته پاتې شو. امین خو نو بیا تر هغه ډېر ضعیفه شو، ولې هغه ډلې چې د ده ملګري وې ټول ځینې ولاړل، پرچمیان چې هلته پاته وه یا فراره شول یا مړه کړل یا بې قدرته کړل، هغه یې هم مدیان شول. عام خلک چې هغه د په اصطلاح د جامعې رهبران وای، د جامعې مشران وای، چې ما درته وویل دا 3 قسمه کټګورۍ خلک چې ملا و سید خان و هغه هم د دوی مدیان و، خو په خلکو کې نفوذ درلودی. نو په دغه وخت کې د دوی دغه ډېر متزلزله و ډېر، او روسانو غوښتل دغسې وخت چې د دوی بچي ډېره متزلزله سي او ځان ته د راتګ یو زمینه برابره کړي. ما درته وویل چې دا کودتا مستقیما د KGB په مرسته، حتی د میر اکبر خیبر مړینه هم د KGB تاوانه ده. ولې دغه د دوی په قدرت کې 10 کاله 15 کاله 15 کاله چې په هغه کې 9 کاله مستقیما روسان دلې وه، او 2 کاله د روسان تر مخه څه کم چې د ترکي و د امین و د ببرک بچي و، یا تر هغه وروسته 3 کاله د نجیب بچي. دغه میر اکبر خیبر نه دوسیه وڅېړل سول، نه دغه کلیزه ولمنځل سول د مرګ. نو دې څخه معلومیږي چې د روسانو نه وه خوښه، هغه روسانو خپله وژلی و د دغه دپاره چې د خپل راتګ ته زمینه برابره کړي. دوستانو کله چې امین یوازې پاتې شو، نو بیا د روسانو دې ته ډېر ښه لاس ورلسو او ډېره تاجید هم کوي. نو بیا ده ته وویله چې ته به د دغه ځایه د ارګ د دغه ځای موږ ستا دفاع نشو کولی، ارګ به نقل کړې دارالامان ماڼۍ ته، دارالامان په ماڼۍ کې به تاسې هلته دغه جوړ کړئ، ورې به اوسېږي، موږ بیا ستا دفاع کولی شو. دوستانو په دغه شپه زه خپله په کابل کې په کارتایسي کې هم د ارګ چې انتقالوي دغه ته دارالامان قصر ته، هلته 2 قصره، یو د تاجبیګ ماڼۍ دی او دغه دارالامان دغه ده چې هلته 2 کشتي قصرونه دي چې دوی وایي، یو د امان الله خان د مور، یو د امان الله خان خپله جوړ کړی و په هغه وخت کې. په هغه یو کې پخوا مرکزي کلي اردو قومندانۍ وه د داود خان په وخت کې، او د
تجبیک په د ماړۍ کې. نو بیا دغه وخت چې دغه نکلوي د خلکیانو په حکومت کې د شپې د 8-9 بجو څخه دقیق مې نه دی په یاد، خو بیا به بندیز و در سهاره د لمر ختو پورې. نو کله چې دا بندیز شروع شو دغه د کارتیسي پر سړک دا نو موږ په خپلو سترګو لیدله. زما د خور کور و، دا پخوانۍ شورا ملي شورا بغل ته اوله نه دومه کوټۍ وه، دغه یې کور و. نو موږ بیا د کوټۍ د دیوالو تر سره ورته کتله. پخواني د کوټۍ دیوالونه ډېر کوچني وه، 3 متره یې نه لوړوله، بیا به نو 1 متره اخوا نو بیا داسې پنجرې وې. نو در دغه مو ورته کتله چې دا انتقال کېدی، خو تر سهاره پورې د ارګ انتقال کوي، شاید په 2 شپو یې مکمل انتقال کړی هلته دغه کوي. کله چې امین هلته ځای پر ځای شو نو بیا روسانو ته ښه زمینه په لاس ورغله. د امین په 5 میاشتې حکومت یې ورړنګ کړي، ببرک یې راوستی چې ببرک هم اصلا په افغانستان کې نه و او په چکسلواکیا کې فکر کوم که د غلط شوی نه هملته سفیر و. نو بیا یې راوستی. دغه اوله بیانیه یې ببرک د تاجکستان د راډیو څخه ورکړله یا د هغه تلویزیون څخه یې ورکړله چې زه نور راغلی یم. نو بیا هغه چې بیا پارک یې ببرک کښېنوي، ببرک یې باچا کوي، امین یې د منځه یووي. امین او ملګري چې وه هغه یې ټول اول مسمون کړه، د خلکو دغه څه نږدې وه، بیا نو ټوله مړه کړله، د منځه یې یوړله. قدرت مستقیما ببرک او شورویانو ته په لاس ورغی. شورویانو د تورې غونډۍ د لارې او د شمال کې د ایرتان د لارې د اټکل د مخې چې دوی ویل چې 140,000 په شاوخوا کې روسان دي، مګر موږ چې دلته لیدله یوازې په کندهار کې تر 50,000 ډېر وه. د کندهار هوایي میدان د منطقې چې دوی نیولې وې بیخي ډېر راله، خو دا دوی خپله 140,000 منل چې په افغانستان کې دوی راغلي دي د افغانستان د اشغال لپاره. په دغه وخت چې دوی راله بیا نو افغانان پوه شول. در دغه ساعته یوه افغان په ټول کندهار کې، لوی کندهار چې د جهاد اصلي مرکز د دغه ځای څخه و، یعنې په ټول لوی کندهار کې هیچا د حکومت پر ضد بغاوت نه دی کړی. دا ټول ویل چې دا یو افغاني تحول راغلی دی، افغانان دي کله کله چې بچاګردي کېږي یا بچې اوړي خامخا څه پېښېږي. نو په دې خاطر هیچا د دوی مخالفت ونه کوي، ټول تسلیمه. فقط یوه پیښه په خاکریز کې پیښه شوله چې په هغه کې 3 نفره د دولت مامورین چې دا یو زموږ د کوڅې و، شاه محمد نومېده، موږ شاملو بلی. دغه 3 مامورین د دولت هلته مړه شوله. بیا نو راوړه هغه تقریبا هغه نو د خلکیانو هغه اولین مړې وه چې وسوله. دا یې راوړله په کوکران زیارت کې یې ښخ کړه، په ډېر شانداره مراسمو یې ښخ کړله. یعنې دا ما درته وویل چې دغه د ببرک او امینو تره کې په دغه اولو شپو کې د روسانو د راتګ در مخه په کندهار کې دغه یوه مهمه واقعه وسوله. نور د حکومت پر ضد باندې چا بغاوت نه دی کړی. نو کله چې روسان راغله مستقیما د روسانو پر ضد په کندهار کې، زه دا خبره باید د کندهار څخه وکړم، د نور اولاد خو لرم د کابل و مزار و هرات چې هلته څه وسول، خو زه به ډېر بحث پر کندهار وکړم چې دلته جهاد څنګه شروع شو، څنګه رامنځته شو. نو په دغه وخت کې هغه خلک چې پاکستان ته پرې رارسېوي وه د وامه څخه د مرګه څخه، چې هغه ټول د ما درته ویل چې اشراف خلک وه یا د جامعې هغه دینداره دیندوسته خلک وه یا متنفذین وه، هغه پاکستان کې هلته په کمپو کې ځای پر ځای شوي وه. د هغو دپاره د خارجیانو بالخصوص د عربي هېوادو او غربي هېوادو د خوا څخه د هغو دپاره د دوی د راسن و بندوبست و د خیمو د دې دپاره ترتیبات نیول شوي وه، هغه هلته اوسېدله. دغه داخل کې چې موږ دغه خلک اوسېدله، دا خو نو کلي ټول ډک وه، څوک نه مهاجر شوي وو، نه چا هجرت ته زړه ښه کوي. کله چې روسانو بیا مستقیما دلته راله، نو بیا خلکو اول د کورو څخه د الله اکبر په نامه شروع وکړه. دا د جهاد شروع وه د کندهار. په دغه وخت کې زموږ کور په کاریز بازار کې و، هرات دروازې ته نږدې، چې دا لمر به ولوېدی، نماز به ماښام سو، د ماښام د اذانو د مخصن د اذانو در مخ بیا به تقریبا د شپې تر هغه وخت چې خلک بېجېدل، خلک به بامو ته خته د الله اکبر نارې ویلې. دا داسې د الله اکبر نارې نه وې، داسې د الله اکبر نارې وې چې دا ښار یې لړزوي. پر دا ښار باندې به یې داسې د بخ پر اسفته فکر کوي چې زلزله راله، یعنې داسې د الله اکبر نارې وې. دا خلکو والې سردار محمد ته م راځي، ستا م په یاد ته په هغه وخت کې که کښنی ویم دا خبرې دې په یاد. نو د الله اکبر په نارو د ښار عامو خلکو چې په دې کې دا مجاهدین نه وه چې دا مجاهدین، خو د جهاد شروع هغه وخت مجاهدین پیدا شوي هم نه وه. خو د دغو الله اکبر د نارو پر ضد باندې
حکومت څو واره اقدام وکړي چې په هغه کې په دغه وخت کې حکومت د ببرک دی، یعنې د پرچمیانو حکومت دی. کله چې پرچمیان راغله هغوی بیا خلقیان دغسې په ظلم سره لکه دی چې د پرچمیانو سره کړی وو، هغوی بیا د خلقیانو سره په عین شکل ټوله مړه کړله، یا بې قدرته کړل، یا په بندیخانو کې واچول، یا فرار ته مجبوره کړل. یعنې په دغه وخت کې بیا دوی هغسې خپل کسات ځینې واخیستې پرچمیانو. اصلي دغه د دوی خپلمنځي بې انتفاقي هم ډېر نور عامو خلکو ته زمینه برابره کړه چې دوی کمزوري سي، یا دوی د منځه ولاړ سي، یا حکومت یې نیمګړی سي، یا کمزوري سي. دوی څو واره اقدام وکړي چې دغه د الله اکبر په نارو والا باندې ټکان وکړه. خو یوه واقعه چې په مالجات کې وسول، په هغه کې 3-4 نفره په شهادت ورسول. بیا د مالجات خلکو خپل مړي راواخیستل، رایه وستله دغه ته ولایت یې راوړله. خو بیا پر هغو باندې بیا ډزې وسولې چې په هغو کې بیا ډېر خلک ټپیان سول، ځینې مړه سول. خو د الله اکبر نارو تاب هم دوی نه درلودلی. خو تر هغه وروسته کرار خلکو توپنچه مپنچه چرۍ توپنچه پیدا کړه. حتی داسې هم پیدا سولې چې په چاکو بیا د یو عسکر یا یو خلقي یا پرچمی چې به یو ځای مامور و، یا به کور ته تلي، یا کورونه اکثره چې په ښار چار اطراف کې وو، اول پر هغو باندې حملې شروع سولې. د کلو بانډو څخه چې هغه رئیسانو پرمیانو چې ما تاسو ته وویل، پر هغو حملې شروع سولې. خو هغه ځمکې بېرته خلکو ازادې کړلې. او هغه معلمان چې په هغه وخت کې ډېر ظلم کړی وو، یا سرمعلمان وو چې حکومت د هغو څخه بده استفاده کړې وه، هغه ټوله د منځه ولاړله. په صحراو کې چې وه ځینې وتښتېدل، ښار ته راټول سول. چې پاته وه په اطراف کې هغه ټول د منځه ولاړه، هېڅ نه سو پاته. د هغو ځینې وسلې د خلکو لاس ته ورغلې، د ابتدایي وسلې د سربازانو، پرمیانو، د دغه معلمانو څخه چې په اطرافو کې وې د لاس ته ورغلې. خو د اطرافو څخه دا خلک په ډېر لنډ وخت کې راټول سول د ولسوالیو مرکزو ته. ولسوالیو ښارونه پاته وه، یعنې په ډېر لنډ وخت کې دغه په هغه ابتدایي حالت کې د روسانو د راتګ. نو کله چې بیا د دوی په لاس کې لږ وسلې هم ورغلې، بیا نو پر حکومت باندې چرکي عملیات شروع سوله. اول دوی یوازې په دغه وخت چې د چرکي عملیات شروع سوه، په عسکر هم کار نه درلودی، یوازې خلقیان او پرچمیان وژل، یعنې په بل چا کار نه درلودی. په دې مابینځ کې بیا دوی ډېره استفاده هم د هغو خلکو څخه کوله چې په حکومت کې وو. هغو به ورښول چې دغه پرچمی دی یا دغه خلقي دی. یعنې دوی به هم کوښښ کوي چې د هغو مامورینو په توسط دوی پیدا کړي چې ډېر لاس د هغو هم په کښې کې وو. یعنې د خلقیانو پرچمیان بیا هغو په لاس ورکوله چې دغه پلانکی خلقي دی، د پلانکی پرچمی دی، بیا به هغه د دوی په توسط د منځه تلله. دوستانو، د چرکي عملیات تر دې اندازې ورسېدل، زما کرز بازار کې زما دوکان و، زما د دوکان پر سر باندې د محل جنایي او امیر و. محل جنایي هغه ته ویل چې ارزه به مړی اوسو، دی ورتلي دغه اوله کاسي و، کورکي به ده اخیستله. چې هره ورځ به رالی اته 28 تر دېرشو ورسېدل چې دا د کرز څخه شروع، بیا دغه شاوخوا د ښار په چار اطرافو کې در ډنډو د دغه شاوخوا په د ولسوالۍ کې دا ټول چې بیا دغه سول در 28 تر 29 یعنې د چرکۍ داسې زور اوج ته ورسېدې. خو بالاخره دغه کلو څخه هم د خلک د نږدې کلي چې په ښار کې دغه و، دم ټول سول راله په ښار کې یوازې سره دغه سول، یوازې په دغه ښار کې سره دغه سول. او د ولسوالۍ په کوچني مرکزو کې چې تقریبا 2 کیلومتره ساحه د دوی په لاس کې وه، نور به نو بیا خواته نه سوی تللی. په دغه شکل سوله. کرار د چرکي دغه بس بیا په جبهو بدلېدلې چې په دغه وخت کې زه خپل هم د یو جبهې غړی وم چې محمد نعیم کاکو نومېدی، د نرزو کسي و، اصلي نجار و. د دغه سره په جبهه کې سولم چې د پیر صاحب په تنظیم کې یو جبهه وه. نو کرار دغه په جبهو بدل سوله. جبهو چې بدل سول، ما خپله په یاد چې موږ په ټوله جبهه کې یو کلاشینکوف نه درلودی، یو بلازر مو درلود، یو جاغوری و، 2-3 دانې شټېګنه وه، 3-4 دانې د بوتلانو دی، دا ټانک سوځي، یو قسم بوتلانو په هغه وخت کې استعمالېدل د مجاهدینو په توسط. داسې ډېرې کمې وسلې مو درلودلې، یعنې هېڅ هغه نه درلود. بیا 2 نفره د زرغونیانه مکتب هغه وخت اپراتیفي کنډک و، یعنې په دغه وخت کې د کنډک څخه 2 عسکر د فرا وه، پښتانه وه، دواړه دره تسلیم سوه. بیا نو 2 دانې کلاشینکوفونه موږ پیدا کړه. اته در دې اندازې و چې موږ یو راکټ شکور هغه به خلکو پېژندی، د ارغنداو په کام حضرت و، موږ هغه صاحب ورته ویل دا شکور هغه موږ ته 2 دانې یو دانه راکټ په 2 وتاکو راکوي چې یو معلم هغه د بلندي و، یو د زموږ جبهه و، دا یو راکټ راکوي چې کله به جنګ ته تلو مشترک به تللو، دا یو راکټ مون بیا پیدا کړي.
وروسته تر دغه چې کله د مجاهدینو د خپل دغه وښودله، بیا نو په دغه وخت کې عربانو د پاکستان په مرسته د غربیانو په مرسته چې حتی چینایي سلاوي راغلې، کلاشینکوفونه ډېر راغله، خو کلاشینکوف پیدا سو سره د مهماتو. در دغه وخت د مهماتو هم ډېر تکلیف و. ما درته وویل چې دغه موږ په ډېر کمو امکاناتو چې هغه هم د دوی څخه په لاس راتلله. تقریبا د اول 3 کاله د جهاد کله چې بیا د جبهې جوړې سولې، روسانو به هره قوه راایستله، هغه به 3000 ټانګه، 4000 ټانګه، 2000 ټانګه، 1500 ټانګه به کله برغنداو ته، کله شړۍ ولسوالي پشمل ته، کله زنګاواتو تلوکانو داسې بیا دغه کولې. په دغه وخت کې نو بیا د دفترونو هم قوي سول، هغه د مجاهدینو دفترونه چې وه هغه هم قوي سول، سلاوي ډېرې سولې، د مجاهدینو لاس ته بیا ډېرې سلاوي ورغلې په دغه وخت کې. دغه وایي معلمانو څنګه ترین صاحب معلمان هر سرمعلم په خپله کلي کې تر ولسوال ډېر قدرت درلودی. دا د کلو ملایان، د کلو خانان ټول دوی دغه کړل. هغه داسې معلمان نه وو چې هغوی توپکان، هغه ټول توپکان درلودل، په کلي کې په سلهاو سربازان درلودل. دا پرمیان ټول د رئیس دغه په نامه دا ټول د دوی تر کومندې لاندې وو. یعنې هر معلم د خپل کلي ولسوال و. بس دوی به په ضد انقلاب نه ویشته کوي، هغه بیا مړ و، هغه بیا چا نه دی لیدلی. دوی دغه ظلمونه وکړل. دغه لاول زموږ ستاسې د تعلیم او تربیې دپاره هغه مسلکي معلمان چې هغه وخت موږ درلودل ټول په دغه ترتیب باندې ولاړه د بینه چې موږ کله هغه معلمان د لاس ورکړي دي، بیا زموږ تعلیم او تربیه تر نن پر پښو نه ده درېدلې. یعنې سبب یې دغه و چې هغه وخت دوی بېچارهګان پوهېدل نه، د حکومت په دغه خطا وتل، ټول په دغه وغولوله، په د توپک په قدرت په دې ظلمونه وکړل. بیا نو کله چې دا تقریبا 3 کاله یا 2.5 کم 3 کاله وروسته چې د دې متزلزله سوله، بیا نو هغه و چې خلکو اول دی کار ور وکړي. پرمیانو، معلمانو، هغه سربازان چې په کلو کې وه دا ټول د منځه ولاړه، یو هم نه دی پاتې سوی. دا نه مانه به وتښتېدله مرکزو ته، د ولسوالیو یا د ښارو، حتی د کندهار د بیا ډېر کابل ته وتښتېدله، راته ولاړله چې هغه ډېر پاخه حزبیانو یا په اصطلاح هغه ډېر جنایتونه چې یې کړي وو، هغه کابل ته وتښتېدل. نو دغه اوس د جهاد شروع وسوله. جهاد تقریبا 9 کاله شاوخوا روسانو دلته حکومت وکړي. د هغه در مخه 2 کاله څه کم خلکیانو پرچمیانو کړي وو. تقریبا دا 11 کاله 11 کاله دلته د روسانو تر قدرت ووته. زموږ د کندهار په ټولو ولسوالۍ کې دا ډېر غټې ولسوالۍ او پرنفوذه او حاصلخیزه ولسوالۍ دي، لکه ارغنداو، ډنډ دا تقریبا نیمۍ ټول نه، او پنجوایي ولسوالۍ، دا ژړۍ ولسوالۍ. دا ولسوالۍ په قدرتوان چې په دې ټولو ولسوالیو کې 100 کوره روغ پاتې نه سوله. حتی داسې بمونه پر ورېدل چې د ورځې کم از کم په دې ولسوالیو کې 100 ګشته بمبار کېده، یعنې 100 تیارولو ته بمبار کوي، لا هم ډېرې چې په زرهاو په سلهاو بمونه هر ورځ پر دې ځایونو باندې استعمالېدله. نو بیا مجاهدینو وسلې پیدا کړلې، د شکې پیدا کړې، بیا زوکیکان پیدا کړل چې هغه بیا په د کلو باغو په دغه کې ورته درولې وه. کله چې اخري د جهاد ډېر زور واخیستې، ډېر په اصطلاح دغه ونیوی، بیا نو شټینګر مشکان چې هغه ډېر پرمختللي وو امریکایانو ورکړل مجاهدینو ته، چې هغه نه بیا داسې سوله چې دا د حکومت د څرخکې الوتکې یا هلیکاپټر دا یو هم بیا روغه نه ده تللې، یعنې هغه بیا داسې د دغو ضد وه. نو په دغه وخت کې بیا جهاد ډېر قوي سو. روسان بیا حتی دغه پروازونه هم نه سوی کولی. روسان بالاخره دغه ډېر دغه تلفات دغه شیانو مجبوره کړل چې افغانستان څخه په یو قسم ووځي یا په یو قسم خپله لاره جلا کړي د خلکیانو څخه. نو هغه و چې بیا ببرک په مرموز ډول په د دې په د اخري شپو کې مړ سو. کنې ببرک د ډېر وخت سړی نه و، دا چې په څه رقم مړ سو، خو د دوی خپل کیسه ده، هغه یې په دغه کې ښخ کړی، اریتان کې ښخ کړی و هلته. نو بیا نجیب راوستی، نجیب یې د حکومت مشر کوي. نجیب په ابتدایي تقریبا 3 کاله په شاوخوا کې یا 3.5 کاله دلته رئیس جمهور و. نو نجیب بیا هغه وخت روسانو وویل چې موږ ځو ته کوښښ وکړه چې د خپلو خلکو سره یو څه دغه وکړي. نو بیا نجیب په دغه وخت کې چې د روسانو وتل و یا روسانو ووتل، نجیب ډېرې پسته لاره اختیار کړل، یعنې په دې خاطر چې مجاهدین دغه څخه راوګرځي او د سولې لاره جوړه کړي. نو کله چې روسانو ووتله نجیب یوازې پاتې سو. نجیب یې ښه ډېرې د نجیب ویډیوګانې تاسې وینئ، کشکې د عمل د قدرت په وخت کې دغسې وای نه به ډېر شوی.
نو بیا خلکو ته ډېر شی پستې او نرمې خبرې کولې د جوړې او دغه او هغه بیا هغه وخت خلکو باور نه پکوي، باور خو په دې نه پکوي چې یو خو د خلک پر دې باندې کوي سي و، یعنې ولس ډېر دغه و، دی د غار په غار ننوتلي وو، یعنې دی د منځه تللي وو، خلکو دغه نه کوله. دغه وایي سردار محمد وایي ملا ملنګ څنګه متعلمین او د مکتب چپړاسیان یې څاهانو ته اچول، حتی پتلونان یې هم چې شي وژل، بیټلان یې هم وژل، خو نن چیرې اوسېږي. بلکل دغه چې ته وایې د سردار د ستا د ماماګانو د کوڅې د دې زه شاهد یم، دغه چې سات یې واچول، مړه یې کړل، دا د سرور خان په مرګ متهم وه، دې کې هېڅ شک نه و. 4 نفر دغه ستا د ماماګانو د کوڅې دا ټوله خلکیان وه، یو هم بې خلکي نه وه اخواته پاته. دا یې مړه کړله چې یوې څاه ته اچولی و، د څاه څخه بیا ژوندی راووتی، خدای نه و وژلی، نور په هغه څاه کې مړه سو. زاړه ښار کې یو څاه و، هغه ټوله خلکیانو سردار محمد ما د نږدې پېژندل، ستا د ماماګانو د کلاچې وه، زما کور هم په دغه کلاچې کې، زه هم د دغه کلاچې یم، خو هغه خلکیان وه ټوله. هغه دوه د سرور خان په دغه متهم و چې سرور خان په شهادت ورسېدی، د مجاهدینو چې په هغه وخت کې د عصمت مسلم د جبهې عمومي امیر و، نو بیا دوی په داسې وکړله. نو هیله کوم دغه پوښتنې که په اخره کې وسي ډېر به ښه وي، زما څخه د موضوع غلطه نه سي. نو کله چې دغه د نجیب اخري 3 کاله یا د نجیب اخري 2.5 کاله نجیب ډېر کوښښ وکړي چې خلک په دغه پستو نرمو خبرو چربو خبرو خلک خپل کې او نور د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. خو دا وخت د ده څخه هر څه تېر سوي وه، خلکو باور نه پر کوئ، باور بې لپه کړی وی، خو هغو ځان بریالی بلي، یعنې هغو په سر کې دا جنګ ګټلی بللی و. نو بیا هغه و چې د نجیب دې خبرو ته چا اهمیت ور نه کوي. د حکومت د خوا څخه د ملل متحد د خوا څخه یو پروسه د سولې پیل و چې هغه د بنن سیوان په نامه و. بنن سیوان د دغه سولې د پروسې مشر و. دغه غوښتله عامو خلکو مجاهدینو او خپل حکومت خو دې ته حاضر و، د نجیب حکومت چې هغه هر وخت استعفا ورکړي یا دغه پروسې سره د مجاهدینو سره ګډ حکومت جوړ کړي. خو په دغه مابینځ کې د شورای نظار چې د افغانستان پرچمي جنرالان و، نومونه د ځینو به زما نه زده، دا دغه وخت چې د نجیب اخري ده دغه د بنن سیوان پروګرام سپوتاژ کوي، یعنې هغه چې دغه ورنه کړله. په دغه وخت کې هغه ډېر کوښښ وکړي، شاید پر دې تر شا به بله کوم لوبه وه، په ظاهره کوښښ کوي چې د مجاهدینو د خلکیانو تر مابین یو مشترک حکومت جوړ کړي. بنن سیوان په خپل دغه سره ډېر ځلې وکړې، در کابل و در هر ځای وځغستل، در سیمې در هېوادو و در، خو په دغه وخت کې مجاهدینو ځان بریالی بلی، نو هغه نه غوښتله چې د بنن سیوان د طرحه د ومني، بالخصوص د جمعیت تنظیم چې شمالي ټلواله ده. په دغه وخت کې د حکومت ټول پرچمي جنرالان د شورای نظار سره یو ځای سوله. دغه غوښتل نجیب چې د میدانیاوي د لارې ولاړ سي بل مملکت ته، چې هغه بیا د دوستم د نفرو د خوا په میدان کې ونیول سو، پرواز اجازه ورنه کول سو. نو بیا بالاخره دی راغلی د ملل متحد دفتر ته کابل کې، هغه چې ځان تسلیم کړي، هلته د بندي په شکل در هغه وخته و، یا د پناه غوښتونکي په شکل در هغه وخته و، تر څو چې د منځه تللی. نو د کابل په د نیولو کې پرچمي جنرالان چې په هغه کې دوستم هم و، دوستم هم د پخواني جنرالانو څخه و، د ملیشې وې د نجیب، حتی دونې قوي ملیشې وې چې د افغانستان تر اردو هم د دې امکانات ډېر د نجیب دونې ځان غټ کړی و. اخر هغه دغه دوستم د ده سره مو خوړی. نو دوستم په شمول ټوله شمالي ټلواله د مسعود په رهبري دا ټوله سره یو سو ایتلاف یې وکړي. په لومړي سر کې هزارګان هم ورسره وه. یوازې حزب اسلامي دوی د ځان څخه جلا کړي چې هغه یې نه غوښتل، او استاد صیاب چې اول موقع نه ورکول چې د ځان سره ملګری کړي. استاد صیاب په کلا حیدرخان کې ناست و، په چوکۍ ارغندي کې، او دغه پایګاه په چهاراسیا کې و د حزب اسلامي د نفرو. نو په دغه وخت کې د کابل ښار چې دوی ونیوی، حزب اسلامي ښار ته داخل سو، او د صیاب نفر هم کوښښ وکړي چې ښار ته داخل سي، چې هغه د هزارو سره په جنګ اخته سو. او د حزب اسلامي خلک تقریبا دوی وتوانېدله چې د ښار د مهمو ځای څخه شړي شاته یې کړي، چې د کابل تقریبا جنوب طرف
دغه حزب اسلامي په لاس کې و. هغه داسې سیمې وې لکه د چرستونو دا ساحې بیا نو تر تپې مرنجانو و د جاجې ځینې برخې د کابل زوړ ښار په دغه ساحې کې دوی مشته سول او دا کارتیسي و کارتۍ چارو دارالامانه پورې تر موزیم دا منطقې بیا تر کوټه سنگي رحمان بابا لیسه خوشحال خان لیسه دا بیا د هزارو د ساحې ونیولې درېیمه کارتیسي و کارتۍ چار چې بیا اکثره هزاره په دې سیمو کې مشته سول هزاره هلته اوسېدل په دغه ساحه کې. نو دوی په خپل مابینځ کې دغه سره تقسیم کړي. لږ وخت نه و تېر سوی چې د افغانستان په دغه ورځو کې ورونو دا یو شی باید واضح کړو چې دا په یوه ورځ افغانستان دغه ته نه دی تسلیم سوی مجاهدینو ته. کابل پر 29 ده، هرات پر 29 ده عمل دغه اصلي کابل پر 8 ده ثور، یعنی مزار تر دغه لام در مخه و. تقریبا په 15 ورځو کې د افغانستان د پرچمیانو د شورای نظار دغه ولایتونه دوی ته ولسوالۍ دوی ته تسلیم کړي، ټول د شورای نظار په لاس ورکړي. حتی د افغانستان د کندهار چې د کندهار دغه دی چې د زه پکښې کې دم د جمعیت تنظیم ته تسلیم شو چې په هغه وخت کې جمله ګل اخوند د جمعیت قمندانو کلي اردو ولایت یې دوی ته تسلیم کړي. بیا نو د په رهبري چې په هغه کې معاذ د ځینې تنظیمونه چې کمزوري وو هغه هم ورسره وه. حزب اسلامي دلته هم نه پرېښود چې ښار ته راسي، که ښار ته چې راغله هغه یې بېرته په زور وایستله، د منطقو څخه خارج کړه. دا د استخباراتو د نړیوالو استخباراتو دا دغه و چې د مجاهدین په جنګ سره واچوي، مجاهدین یو د بل په ضد استعمال کړي. دغه وخت نو چې په افغانستان کې نه د خلکیانو قدرت و نه د پرچمیانو او روسانو قدرت و، یوازې افغانانو. هغه مغه افغانانو چې ټول د پخوا مجاهدینو یعنې پخواني مجاهدین به دلته وبولو. دغه وخت د مجاهد ورکول هم زه خپله مناسب نه بولم، وایي دا وخت نه بیا دوی ټوله خپل د مابینځ کې راغله. دلته نو جهاد د چا سره کوي؟ جهاد خو دوی ختم سو، ولاړل روسان ولاړل خلکیان ولاړل، خو تاسې سره جوړ سي. نو دوی په خپل مابینځ کې سره جوړ نه سول. هغه چې د ښار د باندې پاته وه هغو په ښارو باندې د دوی پر دغه حملې وکړلې، یو پر بل پر ضد استعمار سوله. حتی په کندهار کې معینې کیسه وه لکه د کابل ده چې جمعیت تنظیم یوې خواته و، حزب اسلامي بلې خواته و، چې هغو هم د دې بریا وارث بولي چې دا بریا که د ګردو ګټلې ده، موږ هم مجاهدین یو، موږ هم دغه غواړو. خو هغو ته نه ورکول کېدل. د جمعیت پالیسي دغه وه د شورای نظار چې په افغانستان کې دوی قدرت یوازې ځان ته واخلي. په دغه وخت کې چې دا دوی راتلله په پېښور کې د دغه رهبرانو چې دا اووه رهبرانو د مجاهدینو او یو اته رهبران په ایران کې و چې هغه یې ټول پرې وحساب کړه چې هغه چې د حزب وحدت په نامه او دغه نو اته رهبران د کیاجي شورا په نامه چې دوی یو شورا جوړه کړه، نوم یې کیاجي شورا ورکړه. د کیاجي شورا غونډه وکړله چې قدرت نیسو، خو دغه پر چېشته دی دی ونیول سو. نو د 2 میاشتو لپاره حضرت صاحب باچا کوي او د 4 میاشتو لپاره رباني باچا کوي. چې دغه 6 میاشتې بعد باندې بیا کیاجي شورا کښېني چې د اته رهبران چې مدیریت کړه. بیا چې هغو پر هر شي فیصله وکړه، هغه که د انتخاباتو پروسه وه یا اهل حق شورا و هر څه چې وه، بیا به نو دوی تر هغه وروسته دغه کوي، یعنې دوی به بیا پر هغه باندې توافق کوي. خو کله چې د حضرت صاحب 2 میاشتې دوره تېره سول، جنګونه په هغه کې شروع سول چې سخت جنګونه وسول. حتی د هزارو د سیاب تر مابین هم سخت ټکرونه راغلل. نو په دغه وخت کې بیا جمعیت ته ښه زمینه برابره سوله چې دوی یوازې پر د قدرت باندې خېټه واچوي. نو هغه و چې 4 میاشتې رباني وکړې. بیا د اهل حق په نامه یو شورا راوغوښتله، د ټول افغانستان څخه خپل خلک یې راوغوښتل. کابل کې جرګه وکړله. بیا هغه جرګې وویل چې رباني زموږ مادام العمر باچا دی یا رئیس جمهور دی یا مشر دی. نو دلته بیا مجاهدینو ته ښه دغه ناامیدي پیدا سوه چې باید موږ حتما د دې خلکو مقابل کې وجنګېږو یا د منځه یوسو. چې په نتیجه کې په دا خپل منځي جنګونو کې چې دې ته جهاد هېڅکله هغه وخت کې زموږ علما هم نه وایه. هغه عالمان چې زموږ په کندهار کې وه چې هغه کې ډېرې مهمه جبهې وې چې هغه ډېرې جهادي جبهې وې. زه به د هغو نومونه درته واخلم چې یوه دغه د فیض الله اخوند صاحب جبهه وه چې د علي ملا صاحب هم د دغه جبهې غړی و. بله د ملا جمع محمد اخوند جبهه وه چې د ملا بورجان اخوند د هغې جبهې د مهمو قمندانانو څخه و. بله جبهه د قمندان صاحب عبدالرزیق وه چې ملا احمد الله اخوند چې بیا په کابل چهارسیاب کې شهید سو د طالبانو د کابل په نیولو په فتح کې، دغه جبهه وه. نو داسې یو 18 جبهې
چې په هغه وخت کې د جهاد رهبري د دوی په لاس کې و، د روسانو په وخت کې. دی ټول پر کورو کښېنستله، دی د نور دغه خپلمنځي جنګو څخه ځان وساتي چې ډېر ښه روغ پاتې سوله. خلکو ډېر بیا آفرین هم ورته وایه. نو په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې، بالخصوص په کندهار او کابل کې ډېره ګډوډي وه. دلته هېڅ نه موږ مشر نه درلودلی. د کندهار پاټکونه چې د معروفه ولسوالۍ څخه را شروع شوي وه، چې هلته یو غل د پچې په نامه و، د ملا پچې په نامه و. او دلته نو دا زموږ غله د کندهار څخه چې د دغه نادرجان څخه شروع وه، د شاغه د درایي څخه بیا نو زه تر او زمدته پورې چې هغه د کښېنخوت تورې کېدې، دلته په سلهاوو د غلو او د خپل سرې زنځیرونه جوړ سوله چې بیا به د خلکو څخه باج هم اخیستئ. ډېر یو سخت حالت په افغانستان کې رامنځته سو. داسې حالت رامنځته سو چې خلکو د روسانو پر دغه باندې هم شکر وکړي. نو دغه د مجاهدینو کارنامې وې، یا دغه د غلو د رباني د حکومت چې دغه 4 کاله په دغسې مرداري او ګډوډۍ کې تېر کړل، دغه ته به هېڅکله موږ نه مجاهد وای نه د مجاهدینو استازي وه. دا بیا د قدرت جنګونه وه چې د وطن پروشانو په لاس کې ورغلي وه. دا بیا د هغو دغه وه. دلته کښلي وایي کاکړ صاحب ستاسو په فکر د مجاهدینو قدرت ته رسېدلو نه پس عامو خلکو ته خوشحالي او ارامي ور په برخه کړه، او یا ملک یې تر پخوا هم بدتره په وینو ولړي او پاکستان مستعمره کړي. پوپل صاحب قدرت مجاهدین ته په لاس نه دی ورغلی. ما تا ته وویله چې مجاهدین چې هغه جهاد یا نیت و، هغه ټول پر کورو کښېنستل. دا یوازې غله وه، د قدرت غوښتونکي وه، دغو ته قدرت په لاس ورغلی. چې ما درته وویل چې د هغه په مهمه په هغو کې شورای نظار وه. دا حالت تر هغه روسانو تر وخت هم ډېر بدتره و. یعنې هغه وخت چې روسانو موږ 100 200 300 تلفات درلود، مړه کېدلو هغه هم تر دغه بې و. ولې هغه د مقابل طرف و، یو روسان و، د هغو سره جنګېدلو. نو په دغه وخت کې ډېر بد حالت و. یعنې داسې بد حالت و چې د افغانستان په تاریخ کې د دغه رباني تر تورې دورې بله دوره نه ده راغلې. دې ته د مجاهدینو لقب ورکول، دا به فکر کوم چې مناسب هم نه وي، او زموږ ستاسو سره به هم ښه نه وي چې دا پر مجاهد تعاون. مجاهدین هغه وه چې د روسانو سره جهاد وکړي، یا مړه سول، یا په شهادت ورسېدل، یا پر کورو بیا وروسته کښېنستل. هغه مجاهدینو یا وروسته چې بیا د دغه شر و فساد په مقابل کې راپورته سوله چې د رباني د بچي ړنګول وه. هغه بیا زه بل ورځ سبا د خیره پر غږېږم چې بیا د رباني د حکومت پر ضد باندې څنګه د لومړی امارت چې د طالبانو اسلامي تحریک چې اول په هغه نامه یادوي، بیا د امارت په نامه یادوي، پر هغه به سبا وغږېږم چې هغه هم د کندهار څخه شروع شوی دی، سر یې اخیستی دی. پر هغه به بیا سبا د خیره وغږېږم. بیا تر هغه ساعته چې بیا جمهوریت راځي، یا کرزی راځي، یا امریکایان راځي، د هغو پلوي کوي. مقصد دغه خلکو ته د مجاهد القاب ورکول یا لقب ورکول، دغه زموږ ستاسو د ټولو دپاره مناسب نه دی. مه دغه پر مجاهدینو تاوانوي، مه دغه 10 کسه رهبران په مجاهدینو کې راولئ. مجاهدین خو هغه و چې زما او ستا ورور، زما او ستا قریب و، د اکا زوی مو چې یا مړه سول یا ژوندي پاتې سوله، هم مجاهدین وه. که مړه سول هم چې قدرت کې هېڅ نه وه، ونډه په دغه خپلمنځي جنګو کې نه درلودله، هغه ته موږ مجاهدین وایي. او اوس هم خپله ډوډۍ نه لري، په هغه وخت کې هم نه درلودله. دا یوازې هغه خلک و چې د قدرت په نشه کې غرق وه. افغانستان یې زه دې ته خپله ما د دویمې سکاوي لقب ورکړی دی. یو خو هغه سکاوي وه چې د حبیب الله کلکاني په توسط و، دا بیا د رباني و، د مسعود دا دویمه سکاوي وه. دا ډېر بد حالت و. دا د افغانستان په تاریخ کې هغه سکاوي چې وه د حبیب الله کلکاني خو ډېره لنډه 11 میاشتې وه یا 11 میاشتې وه، چې دا سکاوي 4 کاله وه. ډېر بدی و، ډېر مرګونه و، ډېر ورانۍ په افغانستان کې وسولې، بالخصوص کندهار او کابل ډېر وران سو. دې ته هېڅکله د مجاهدینو دلته تکشیل تل د مجاهدینو قدرت ته رسېدل. مجاهدین قدرت ته نه دي رسېدلي پوپل صاحب. مجاهدین چې خدای پاک هغه پر کورو کښېنستل، ټول دغه سوله. ورونه دغه لنډ داستانو که بیا اوس څوک یې پوښتنه وکړي، لکه د پوپل صاحب چې کړی و، زه په هغه باره کې معلومات ورکړم، خپل د سترګو لیدلی حال به ورته ووایم. او سبا د خیره که ژوندی و، ژوند و، سبا به بیا زه پر هغه دغه سم چې د شر و فساد یا دغه د رباني د حکومت دوره چې د شر د فساد نوم ورکول شوی دی، بل نوم یې د توپکیانو دی چې په اصلي اصطلاح موږ کندهاریان توپکیان بلل، او اصلي نوم یې شر و فساد و. د دغو پر ضد بیا څنګه د خلک د دې څخه څنګه بیزاره و، څنګه یې دغه طالبانو ته یا دغه اسلامي تحریک ته یا د لومړی امارت څنګه زمینه برابره سول چې د دې پر ضد راپورته سول، څنګه جهاد وکړي، څنګه دې د منځه یوړل.
پر دغه به د خیر سبا درته وغږېږم بره به د موضوع هم داسې سره ګډېږي نه نن دغونې زه فکر کوم چې په دغونې به بس وي چې دا ما د دې په باره کې وکړله یو خبره بیا ټینګار پر کوم چې د رباني د دورې خلکو ته مجاهد ویل هیڅ علم زموږ د کندهار نه دي تایید کړي دا یوازې د شر و فساد او د توپکیانو دوره وه چې په هغه نه میلېدل د قدرت په خپل منځي جنګونو کې ملک هم تباه کړي ځانونه هم تباه کړل او د افغانستان ټوله شتمني د ملي اردو په شمول دا ټوله غرقه سوله ټوله ولاړه د منځه یعنې یو موټر هم د ملي اردو نه سو پاته یو میل هم نه سو پاته یوه چوکۍ هم په یو دفتر کې روغه نه سو پاته یوه چوکۍ نو دا خاص د غلو حکومت و د شکولو حکومت و د چورو چپاول حکومت و یعنې دغه چورو چپاول دا د افغانستان په تاریخ کې نه دی سوی چې زموږ هر څه درلوده یعنې زموږ حکومت په هغه وخت کې ډېر ښې وسلې موږ درلودلې ډېر ښه مجهز اردو مو درلودی دا ټول د دوی په توسط د منځه ولاړی ټول هم دوی ته سلامت په لاس ورغی دا هغه د قدرت غوښتونکي خلک وه هغه اشرار وه چې دا به هېڅکله نه تاریخ وبخښي نه بیا د افغانستان خلک وبخښي او نه به دې کله هېڅکله دې دورې ته خلک ښه دوره ووایي دې دوره وه چې دغه دوره وه چې د خلکیانو هغه ټول جنایت یې پټ کړل دغه دوره وه چې د پرچمیانو هغه ټول جنایتونه یې پټ کړل حتی هغه د داود خان شهادت و د زموږ د شاهي رژیم برم و دبدبه چې د خلکو په زړه کې وه د خلکیانو چې هغه انګېرل هغه د خلکو یې رسوله یعنې دغه د دوی جنایتونو د 4 کالو جنایتونو هغه شیان ټول د خلکو څخه هېر کړل یعنې خلک په دې پوه شول چې دا پسترین انسانان د افغانستان په تاریخ کې دغه خلک دي چې د 4 کاله پر افغانستان باندې حکومت وکړي هغه دغه د دوی دغه کړنو حتی که درته ووایم چې په هغه وخت کې خلکیانو پرچمیانو ته بریالزمه یعنې هغه هم د دغه جنایت څخه بریالزمه وګڼل خلکو حتی خلکو شکر پر هغه هم وکړئ چې دغه خلکو کړنې ولیدې د دې غلو د دې چورو چپاولو نو بیا چې هغه څنګه زموږ څخه الله پاک واخیستله هغه کیسه خو نو بیا سبا د خیره درته کوم چې موږ فکر نه کوو چې د دې سبا موږ څنګه خلاصېږو او افغانستان به څنګه د دې جنایتانو د دې غلو د چپاولګرانو څخه خلاصېږي نو هغه بیا سبا د خیره درته وکړم چې موږ څنګه بیا وتوانېدلو افغانستان څنګه وتوانېدی چې بیا یوه ټوټه سي په دغه وخت کې ملګرو دا یو شی و چې داسې انارشي موجود وه د روضې مدد او در باغ پوله پورې 50 پاچاهانو د روضې مدد او در باغ پوله پورې کندهار بیا داسې ګډوډ په نور ځای کې لا شو مسنیره تر موږ شو ولته تورنسمل باشي وه خپل یې راچې ترکمنجې لاندې کړی و د افغانستان په دغه دیش ولایتو کې چې هغه فکر کوم دیش ولایت وه په دا دیش ولایتو کې په هر ولایت کې 50 بچیان موږ درلودل چې هغه هم وژنې کولی سوی هم اغلا کولی سوی هم کور ورانولی سوی هم یې د هر چا پر عزت او دنیا باندې تجاوز کولی سوی نو دا داسې انارشي راغله چې د افغانستان په تاریخ کې حتی هغه ملک الطوایفي چې موږ درلودله په تاریخ کې موږ تاسې ویلې ده په هغه وخت کې هم داسې انارشي نه ده راغلې لکه دغه د رباني 4 کاله د چیرو چپاول او د غلو بچي نو ملګرو د غونډې به باسې سبا د خیره که ژوندی وم بیا به پر هغه وغږېږو چې د دوی د اعمالو څخه څنګه بیا اسلامي تاریخ رامنځته شو بیا د لومړي امارت په نامه حکومت موږ پیدا کړي بیا څنګه افغانستان د تجزیې څخه وژغورئ بیا پر هغو باندې څنګه د امریکا تاړاک شروع شو د امریکا اشغال شروع شو دغه باندې به سبا د خیره وغږېږو نو تاسې خدای جوړ لرې خدای مو شاد آباد لره پوښتنه چا نه وکړل چې ما جواب ورکړی وای کولی شي چې بیا هلته پر کومنټو باندې هم خپل نظر ولیکئ نظر آزاد دی هر څوک کولی شي چې خپل هغه ښه په ډاډه زړه د ادبیاتو په چوکاټ کې خپل نظر وړاندې کړي پرې ویې لیکي دا مو جوړ لره ډېره مننه ژوندي اوسئ